یو کس تپوس کړی د ما نه هیرو وختي ما ته سعودي عرب نه یو کس دغه وکړو چا تپوس یې راته راواستولو وی زه د رنګ کاروبار کومه پینټ دا دیوالونه له چې رنګ ورکوي خو هلته کې داسې رنګونه دي چې ډېر تیز دي بوی کوي او د هغې د رنګ د وجې نه وې موږ ته الټۍ راځي نو ما درته ووي که یو سړي ته داسې الټۍ راغې بلا اختیاره دام فقهاو ویلی دي هغه که په ډکه خوله وي که په ډکه خوله نه وي نو په دې روژه نه ماتېږي او یو سړی د په قص باندې ځان له راوستې او په ډکه خوله یې باندې بیا وکې نو دې کې د دې امکان ده چې د ده دا الټۍ دوباره تېرې شي بیا روژه ماتېږي نو لهذا د دغې کس په دغې کار باندې چې داسې هغه خولې ته یې تریخوالی راځي په دې باندې روژه ماتېږي نه خو لیکن احتراز ولا پکار ده د روژې په حالت کې چې نوره داسې حالت پر راشي چې په قصب په الټیو راشي په قصب دا الټیو کې روژه به خراب شي چونکې دغه ټیم کې د روژې په حالت کې د داسې کارونو نه احتراز پکار ده وصلی الله